الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. پنځمه سپاره ده سورة النساء او یوصل 14 نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې احکام سلطانیه ذکر شو، وس دلته اصل مسله د توحید ذکر کړي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بشک الله نبخي چې د الله سره شریک جوړ کړل شي، او سړی د الله سره شریک جوړ کی او هم د دې شرک په حالات کې د دنیا نه لاړ شي، نو دته دا شرک دا نه معاف کی. خو کو دا مشرک وي او بیا دا توبه وباسي، مرګ ول نه راغلی، نو به الله معاف کوي، دا شرک ورته هم معاف کوي. خو چې په حالات د شرک کې د دنیا نه لاړ، نو بس بیا دا شرک ورته نه معاف کی. د دین علاوه چې هر څومره غټ ګناهګار وي الله یې معاف کوي، خو هغه د الله په منشیت باندې بیا موقوفه ده. خو الله وغواړي نو معاف کوي، خو الله نه غواړي نو معاف کوي. خو شرک الله دا نه معاف کوي. نو ان الله لا یغفر، بشک الله نه بخي ای یشرک به، چې شریک جوړ کړل شي د الله سره، ويغفر ما دون ذلك، او بخي ما سوا د دې شرک نه لمن یشاء، چاله چې وغواړي. نو د الله په مشیت باندې دا موقوف ده. ځکه حدیث شریف کې راځي وایي که دا انسان زما سره د دې ځمکې د ډکوالي په مقدار باندې ګناهونو سره دا میلاو شي، نو وایي زه به دته دا ټول ګناهونه دا معاف. ځکه یو حدیث شریف کې راځي وایي که دا بني آدم دا ګناهونه دا اسمان دی کنارو ته ورسیږي او به دا زمانه بخنه وغواړي، نو دا ټول ورته ورته معاف کوم، زه پروا نه کوم. ومن یشرک بالله، او چا چې الله سره شریک جوړ کو فقد ضل، فتحقیق سره دا گمراه شو، ضلالا بعید، په گمراهی لري سره د حق نه ډیر لري لاړ. ای يدعونا، او دوی نبلی من دونه ما سوا د الله نه الا اناثا، مگر خذو لرا زنان را بلی. نو اصل کې یا خدا چې دوی د کم بوتانو لکه لات، عزا او منات، پدې کې د تانیس علامه وي. لات کې د تانیس علامه تا پکې راغلي ده، عزا کې الف ممدوده د تمنګوایو، الف مقصوره عزا، او دا شان منات کې هم چې د تانیس علامه ده. نو دې وجنا د دین تعبیر وشو په زنانو سره، وې دا مشرکان بس دغه زنانه را بلی. او یادا چې د دې بوتانو دا کم شکلونه، نو دا د زنانو په شکلونو باندې، نو ځکه الله جل شانو فرمایلی وې دین نه را بلی ما سوا د الله نه مگر زنانه ولر، یعنی د دې د شکلونو د زنانو په شان. او یادا چې د دې د محبت د وجنا چې دا کم دغه سره به محبت کاو، د کومې قبیلې بوت بو، نو بس د هغه قبیلې د زنانه په نوم باندې به څه کوو، دا به رابرو. نو الله جل شانه وایي دوی نه رابلي مګر ما سوا د الله نه مګر زنانه ولره. آیا د صنف نازک د وجې نه، ځکه دوی به زنانه ته په معاشره کې هېڅ مقام نه ورکاو، سپکې به ورته ښکاره کېدلې. نو د دغه صنف نازک د وجې نه الله وایي دوی نه رابلي
ځکه دغه بوتان هم څه نشي کولی. بل ځای کې راځي وایي که دې بوت دا چیني دانه پرته دا چیني ورته پراته یو مچ راشي او د چیني دانه ته تختی نو وایي دا هم ته نشي خلاصولی. دومره خو کمزوري دي د دوی دا بوتان. نو د صنف نازک د وجې نه دوی ته چې د هغه تعبیر ته وشو په اناث سره یا دوی فرشتو ته د الله نونه ویلي نو دوی نه برابري ما سوا د الله نه الا اناث مگر زنانه ولره او وان يدعون او دوی نه رابري الا شیطان مگر شیطان. دا ټول هر څه کوي د شیطان په دغه باندې وسوسو باندې مریدا چې دا سرکش دي. لعنه الله الله په دې شیطان باندې لعنت کړی دی. وقال او دې شیطان ویلی دی لاتخذن خامخذ بنسم من عبادك استاد بندگانو نصيبا مفروضا وحصا مقررا ولأذلنهم او خامخذ بگمراه کوم دی لرا ولأمنينهم او خامخ امیدونه بورکم دی. امید نه مراد طول عمر چې بس تا خو لا وس ټیم ستړي وس نو جواني به چې کله بوډا شي د الله عبادت دا بکی او چې بوډای نه کوي ورګل ټیم ملاشته دي چې لکه بوډا شم نو به د الله عبادت کومه لا وس ټیم ستړي نو جواني ما چې بوډا ته پوسو کاغه مې زنه جواني مله څو ورته بوډا وای نو خپکیږي. نو وګت عمر آیا دا چې د جاه او د مال امیدونه دا بچی دا غور کوي. ولآمرنهم او خامخ زب دی خلکو ته حکم کوم دا شیطان وای فلا یبتکن پس خامخ دی بکټکی اذان الانعام اغه وګونه د چار پیانو بطور علامت چې کم بوت کما ساروی دا د بوت په نوم باندې فریخون دا وګ ولا بطور علامت دا سیر کو نو بیا په باندې چا غم غرض دا نه لرو. ورآمرنهم او خامخ زب حکم کوم دیتا فلا یغیرن پس خامخ دی بدلی خلق الله د الله تخلیق لا خلق الله. امام رازی رحم الله و خلق اللحیه ګیره خرول دا چې تغییر به خلق الله دی. الله په کوم صورت باندې دا پیدا کړی دی نو دا تغییر به خلق الله کې چې دا راضی یا دغه شانتی دا ګیره د یو مټینا کمول دام چې د تغییر به خلق الله دی. دا شیطان دا دغه کړی دا چې زبر د خلق باندې دا دغه کوم دا تغییر به خلق الله کوي. او یا امام مجاهد رحم الله غوي خلق الله نه مراد یعنی دین الله د الله دین بچی دا دی بدلی. او یا خلق الله نه مراد حلال شیز حرام ګڼل او حرام چیز دا حلال چې دا ګڼل. او یا تغییر به خلق الله نه مراد لکه سړی د زنانه او مشابهت کوي. زنانه سره ځان دا یو شان کوي. زنانه چې هغه د سړو مشابهت کوي لکه زنانه یخت کټ کوي. دا چې تغییر به خلق الله دی. ځکه زنانه لپاره دا جائز نه دی. هو د وړو ماشومان خبره ځان لره ځکه هغه مکلف نه دي. د زنانه خبره ته کوم تغییر به خلق الله زنانه هغه وختان کټ کوي نو دا تغییر به خلق الله کې چې دا راځي. دا شان کم سره هغه د زنانو سره چې دا مشابهت کوي نو دا تغییر به خلق الله کې چې دا راځي. یا زنانا بالکل د سړو په شان عام طور باندې کولم کله دا دغه کوي ګرځي را ګرځي یا دا پښنونه مشنونه دا ټول په تغییر به خلق الله کې چې دا راځي. او من يتخذ الشیطان او هغه څوک چې دونه شیطان لره ولیا دوست من دون الله ما سوا د الله نه فقد خسرا په تحقیق سره دا تاوان شو خسران مبینا پاغه تاوان احکار سره. الله دې موږ د شیطان د دوستینا دا محفوظ کی. او یعدهم دا شیطان وعده کوي د دوی سره ويمنيهم او امیدونه ور کوي دوی ته. او ما یعدهم الشیطان او وعده نه کوي د دوی سره شیطان الا غرور مگر د دوکي د دوکي وعده ور سره چې دا کوي. نو اولئک مأواهم دا کسان د دې ټکانو جهنم دی ولا یجدون عنها او دی بنبی امید د جهنم نا محیصا زید خلاصی. ان الله بشک الله تعالی چې لا یغفر نبخي ای یشرک به چې شریک جوړ کړل شي د الله سره ويغفر او بخي ما دون ذلك ما سوا د دې شرک نه
لمن یشاء چاہتا چی وغواړي ومن یشرک بالله او چاچی شرک جوړ کو د الله سره فقد ضل پتا کی سره دا گمراه شو ضلالا بعیدا په گمراهی لري سره د حقنا یدعونا دوی نبلی من دونه ما سوا د الله نه الا اناسا مگر زنانو لرا و یدعونا او دوی نبلی الا شیطانا مگر شیطان مریدا سرکشا لعنه الله الله لعنت کړي دې په دې شیطان باندې وقال او دې شیطان ویلی دي لاتخذن خامخاز بنسم من عبادك استاد بندگاننا نصيبا مفروضا وحساب مقررا ولأضلنهم او خامخاز با گمراه کوم دوی لرا ولأمنينهم او خامخاز با امیدون ورکم دویتا ولآمرنهم او خامخاز با حکم کم دویتا نفل یبتکن پس خامخا دوی بکٹ کئی آذان الانعامی وگنا دا چار پایانو ولآمرنهم او خامخاز با حکم کم دویتا فلیغیرن پس خامخا دوی ببدلی خلق اللہ دا اللہ تخلیق لرا ومن يتخذ الشيطان او اغاتوك چونیو د شیطان لرا ولیا دوست من دون الله ما سوا د الله نه فقد خسر خسرانا مبینا فتحقیق سره د تاوان شو پغه تاوان ښکار سره یعدهم دا شیطان وعده کوي د دوی سره ويمنيهم او دا شیطان امیدونه ور کوي دوی ته وما يعدهم الشيطان او وعده نه کوي د دوی سره شیطان الا غرورا مگر د دوی اولئک دغه کسان مأواهم جهنم د دوی ټکانا جهنم دی ولا یجدون او دوی نبی اممی عنها د جهنم نه محیصا زید نجات زید خلاصی یا محیصا خلاصی ان الله بشک الله تعالی چې لا یغفر نبخي اي يشرك به چې شریک جوړ کړل شي د الله سره ويغفر او بخي ما دون ذلك اغا چې سوا د شرک نه لمن يشاء چاته چې وغواړي ومن يشرك بالله او چا چې شریک جوړ کو د الله سره فقد ضل پتا کې سره د گمراه شو ضلالا بعيدا په گمراهی لري سره يدعونا او دوی نبلی من دونه ما سوا د الله نه الا اناثا مگر زنانو لرا و يدعونا او دوی نبلی الا شیطانا مگر شیطان مریدا سرکشا لعنه الله الله په دې شیطان باندې لعنت کړي دي وقالو دې شیطان ویلی دي لاتخذن خامخاز بنسم من عبادك استاد بندگانو نا نصيبا مفروضا یو حساب مقررا ولأضلنهم او خامخا زبا گمراکم دوی لرا ولأمنينهم او خامخا امیدون باورکم دویتا ولآمرنهم او خامخا حکم بکم دویتا فلیبتکن پس خامخا دوی بکٹ کئی آذان الانعام وگنا دا چرفیانو ولآمرنهم او خامخا حکم بکم دویتا فلیغیرن پس خامخا دوی بدلی خلق اللہ دا اللہ تخلیق لرا ومن يتخذ الشیطان او اغاسو چی دونیو شیطان لرا ولیا دوس من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا فقد خسر خسرانا مبینا فتحقیق سرا دیتاوانی شو پا غتاوان خکار سرا یعیدهم دا شیطان وعده کوي د دوی سره ويمنيهم او امیدونه ورکوي دوی ته وما يعدهم الشیطان او وعده نه کوي د دوی سره شیطان الا غرورا مگر د دوی اولئک دا کسان مأواهم جهنم د دوی ټکانا جهنم دی ولا یجدون عنها او دی بنبی ممید دی جهنم نا محیصا زید خلاصی یا محیصا خلاصی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الا سمول سمار پریوانی فرفر دا عمل کولو توفیق رکی فلا غزا خپل تاریخ خپل محبت را نصیب کی
دنیا او آخرت خیرونه خوشالیان را لراکي الله د غمونو مصیبتونو تکلیفونو موږ محفوظ کړي هغه شانتي چې د قرض دی پی او د دعا درخواست کړي دي الله د دوی د قرض د خپل خزانو غیبونو بندوبست وکړي الله څومره مشکلات دي مشکلات حل کړي ضرورت د خپل خزانو غیبونو چې غفور کړي الله د دې قرض د خپل خزانو غیبونو الله ته بندوبست چې دی وکړي الله د شیطان دا کم تاکید سره دا خبره کړې ده چې زه به دا خلک ګمراه کوم امیدونه به ورکوم دوی به تغییر به خلق الله کوي الله د دې شیطان د دې وسوسو نه موږ محفوظ کړي الله د دې د چالونو نه موږ چې دغه محفوظ کړي الله د شیطان سره موږ دوستي نه غواړو الله دا منګ گمراه کوي الله دغه شیطان د وسوسو د چالونو نه چې دغه منګ محفوظ کړي من خپل تابعدار بندگان چې دغه وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه